سره درون څومره مصارف راغلي، دا دومره مصارف دي د هر افغان له واس نه پوره ده. یعنی یو تجار کولی شي چې دفاع وزارت ته 100 پرمختللي ډرون تیارې په ډیر کم مصرف سره هدیه کې واري کی. اول خو موږ خپل کوشش کوو، ما او زبی ورو چې خپل د همدغه افغانانو په مرسته باندې دفاع وزارت ته 100 دانې پرمختللي ډرون الوتکې ورکړو. دا مو اراده یو افغان ورور مو دغه مو یو تحفه یو ګفت دفاع وزیر ته وړاندې کړ چې هغه 15 ورځې مخکې دا خبره وکړله یا 8 ورځې مخکې چې ولې موږ پرمختللي اسلحې نه لرو، ولې ځوانان نشته، ولې دا جوړونه. د افغانانو لپاره د ویاړ او افتخار خبر جنرال موبین یو نوې خطرناک ډرون الوتکه جوړه کړې چې ډیره خطرناک او ځیرک نشان ویشتونکې ډرون ده. هغه وایي چې ډیر ژر به یا د ډرون الوتکه ځوان مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ډالۍ کړم ترڅو د هیواد هر اړخیزه دفاع او ساتنه پرې وکړي. دا چې یا د ډرون الوتکه جنرال موبین چیرې او څنګه جوړه کړې او یا د ډرون څومره الوتل کولی سي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. جنرال موبین د یو افغان انجینر ذبیح الله نومي په مرسته ډیره خطرناک، ځیرک او نه کشفیدونکې ډرون الوتکه جوړه کړې چې د یادې ډرون الوتکې په مرسته به د هیواد د سرحداتو دفاع او په هیواد کې د هیواد د سته دشمنانو، ترهګرو او دهشتګرو پر پټن ځایونو لکه داعشانو او جبهه مقاومت په وړاندې په سختو عملیاتو کې وکارول سي. جنرال موبین پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي یو افغان ورور ذبیح الله چې غوښتل یې پرمختللې ډرون الوتکه جوړه کړي خو له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ و او نه یې سول کولی چې د الوتکو جوړولو سامان پوره کړي. ما یې مالي ملاتړ وکړ او تشویق مې کړ ترڅو یا د الوتکه جوړه او ترمیم کړي یا د ډرون الوتکه الوتلو ته آماده ده. 200 کیلومتره مزل کوي او د 80 کیلو په وزن یو بم او 2 راکټونه له ځانه سره لیږدولی سي. د موبین په خبره د یادې ډرون الوتکې هدف نه خطا کیږي او 100% کې هدف له منځه وړي. نوموړي لیکلي د دغه ډرون الوتکې نورې ټولې ځانګړتیاوې به په یوه ویډیو کې ستاسو سره شریکې کړو. د موبین په خبره دغه ډرون الوتکه به په لنډه موده کې د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د الوتکې د انجینر سره ډالۍ کړي. هغه لیکلي د افغانستان دفاع زموږ فریضه ده، د الوتکو په جوړولو کې مې ډیر کوشش وکړ. الله جل جلاله د خپل افغان ورور په مرسته زموږ دغه ارمان پوره کړ. قدرمنو لیدونکو،